دا یو تپوس له شوی دی چې نارینه کله د زنانه سره میلاو نشي او د زنانه شهوت د پوره شي نو غسل پشته او که نشته دی څوک وایي چې شته پې څوک وایي چې نشته دی. بعضې خلک وایي چې نارینه د زنانه سره میلاو شي او شهوت یې اسې پوره شي نو په غسل په زنانه باندې نشته دی. د دې وضاحت راته لږ وکړئ. د دې مسلې وضاحت هغه دا دی، یو ګوره زنانه د نارینه سره میلاو شي، میلاوېدل دا معنی چې جماع وکړي. چې جماع وکړه نو نفس جماع باندې په دواړو غسل لازم شو او که د هر یو شهوت پوره شوی دی او که نه دی پوره شوی. ځکه حدیث صحیح کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل نزل او لم ينزل. کله چې د نارینه او زنانه دغه شرمګاهونه د یو بل سره ملاو شي، معنا جماع وکي، نو غسل واجب شو. که انزال شوی او کني شوی، معنا شهوت پوره شوی کني پوره شوی، دا خو ښکاره خبره ده. یا که د نارینه شهوت پوره شو خو زنانه باندې پوره شوی، خو چې نفس ملاو شو یعنی جماع وشو دخول شو، بس غسل هغه لازم شو. یو صورت دا دی. دویم صورت دا دی چې زنانه او نارینه اسې میلاو شو لیکن جماع نه دی کړی، دخول مخول نه دی شوی. په دې صورت کې که د زنانه شهوت پوره شو، اسې د نارینه سره میلاو شو، د هغې سره ټچ شو او اوس دغه شهوت یې پوره شو، انزال یې وشو، یا د نارینه چې کوم د زنانه سره ټچ شو د نارینه چې کوم زنانه سره ټچ شو نو انزال یې وشو، نو په دې صورت کې په دواړو باندې غسل شته دی. دریم صورت هغه دار، مثال په تور باندې نارینه لري خپل زنانه سره میلاو شو خو جماع نه کړي، اسې ورسره ټچ شو او دخول مخول نه شوی او د نارینه شهوت پوره شو خو د زنانه غندې پوره شوی، نو په زنانه باندې په دې صورت غسل هغه نشته دی. غسل چې په دې باندې لازمیږي نو دا په دوه صورتونو کې لازمیږي. یو دا چې شهوت پوره شي، هغه بهر یو کدن نوي، او دویم دا چې نفس جماع وکي دخول وشي، نو غسل په دې دواړو باندې لازم دی. و چې کله سړی چې کوم دی دغه شهوت پوره شو، بهر لا جماع نه شي، بهر پوره شو، د زنانه سره ټچ شوی دی خو لیکن شهوت یې پوره شو، نو د زنانه باندې غسل هغه نشته دی. او دارنګه زنانه چې کوم د خپل خاوند سره هغه ټچ شو، جماع غسل چې دغه نه کړ، دخول نه شوی، نو په زنانه باندې غسل شته چې کله دغه شهوت پوره شو، او چې کله شهوت پوره شوی نه به غسل انشته دی. لیکن چې کله جماع وشو یعنی دخول وشو، نو به په دوړ باندې غسل هغه لازم دی، که شهوت پوره شوی کړي پوره شوی. دا یو تاسو له شوی دی چې مونږه کمیټي والا یو لس کسانی په میاش کې مونږ یو لک روپۍ جمع کوو او په قران دازي باندې بیا د قران دازي چې وکړو، نو یو کس چې کمینو هغه ته کې لس لک روپۍ میلاو شي. نو دا عمل د کتاب او سنت پرانا کې څنګه دی؟ جوابدار دی ته کی شویل کی په دې وخت کې، نو د دې لپاره صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دا کسانو په میاش کې یو لک روپۍ رالي، په میاش یو لک روپۍ راوي، لس کسان دی په غي باندې قران دازي وکي، نو چې د کم راو خطر نه لس لک روپۍ غونډه هغه ته میلاو شي. نو کچرتا په همیشه لپاره هم د قشان تکي او دا کس پکې بیا هم داخل وي وباسي تیغنه، نو بیا دا قمار دی، دا جواری دی، دا حرام دی. دیم صورت هغه ده چې لکه عام خلک د کم کیش کوي، هغه دا چې یو لک روپۍ د لس کسان راوالي او چې قران دازي راوخیږي د یو کس راوخیږي، نو هغه یو کس کم دغه تی وزي پیسې به جمع کوي، هغه تی وزي یعنی بل پیره او به د نه کسانو قران دازي وي به چې کله 4 وخت هغه به تی وزي به راتو کسانی، نو دا قسم کیش کول دا جایز دي. دا من نه دی بلکې دا یو تعاون دی یو بل سره، ځکه چې دی کې نه قمار شته، نه پدې کې ربا شته، نه پکې غرض شته، دوکه پکې شته، بلکې دا اصل کې د سدا چې مثال په تور باندې لس کسان دي دیو یو لک روپۍ راواغستلې او دا د یو بس تعاون کوي، خو هر یو چې رزي مستحق مال را کوي زما ته ضرورت ته، نو پدې باندې جوړیږي، نو قران دازي وکي پای کې بیا بل مېش کې د بل مېش کې د بل، دا صورت بیا هغه جایز دی، ځکه چې دا چې کوم هغه محرمات دي د بیوع او د معاملات پای کې یو کوم دا داخلي کینه. او په دې باندې زمونږ شیخ حمید الله حفظه الله پوره تفصیل هغه لیکل دی په خپل فتاوا دین الخالص کې، نو دا قسم کیش بیا جایز دی. لیکن که شرط دا کس دی وزینه او هغه پکې په هر ځل باندې داخل وي او کې دې شی بل ځلی بیا راوخیږي، نو بیا دا قمار کې داخلي.